بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصري یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. نن د خیر سره د کورل ډرا سیریز باندې بحث کوو. د خیر سره د کورل ډرا کلاس شروع کوو. نو دا موږ سره لومړی ویډیو ده. نو په دې ویډیو کې به د خیر سره د کورل ډرا انټروډکشن وکړو چې موږ سره کورل ډرا مطلب چا جوړه کړې ده، څنګه جوړه شوې ده، د کوم مقصدونو لپاره دا کورل ډرا استعمالیږي. نو راځو په دغه باندې بحث کوو. نو راځو اول د هر څه نه مخکې هیسټري تاریخي مطالعه کوو چې کورل ډرا څنګه منځته راغلی، په کوم مقصدونو لپاره استعمالیږي. نو simply کورل ډرا is developed by two engineers Boyle and Pat. دغه دوه انجینران و چې کورل ډرا اختراع کړې ده. خو کورل ډرا د کومې کمپنۍ له طرفه اختراع شوې ده. هغه د کورل ډرا چې کومه اختراع شوې ده، کوم سافټویر چې اختراع شوی ده، جوړ شوی ده، ډیولپ شوی ده، هغه د دغه کورل صحیح ده. نو دا د دغه کورل کمپنۍ لخوا موږ ته شوی ډیولپ شوی ده. او په کوم کال کې نو دوی دغه دوه انجینرانو چې یو بایلن او یو پات و، نو دوی په مطلب داسې ذهن په کار واچو چې په 1980 کې چې مطلب داسې یو سافټویر جوړ کړو چې د ډیزاینینګ دپاره استعمال شي. نو غالبا په هغه وخت کې د ډیزاینینګ دپاره داسې خاص کوم سافټویر نه و چې مطلب د روزانه ژوند کې د خلکو ضرورتونه یې پوره کړي وه. نو دوی په د 1980 کې په د دوه انجینرانو نور هم ورسره کار وکړ، خصوصا د دوه انجینرانو خپل هغه ایډیا خپل هغه ګروپ سره شیر کړله، مطلب خپل نظریه خپل ملګرو سره تقسیم کړله. نو دغه دواړو نظریه ومنل شوله، ویل چې دغسې سافټویر باید موږ جوړ کړو تر څو په روزمره ژوند کې زیات استعمالیږي او زیات اړتیا هم ورته ده. رښتیا هم نن سبا کورل ډرا یو پرمختللی سافټویر ده چې نن هند تر 2021 پورې اپډیټ هم راځي. نو 2 کاله یې پې کار وکړه. نو دا بالاخره په کال د جنوري په 14 1989 کې یې اختراع کړله. صحیح ده، کار یې پې وکړه. په دې کال باندې پې کار وکړه او په 1989 کې بازار ته وړاندې کړله کورل ډرا. صحیح ده، په د جنوري په میاشت د 14 تاریخ باندې. نو همدارنګه اوس کورل ډرا تر کوم کاله پورې استعمالیږي، دا اوس تر دغه 2021 نه هم د مارچه پورې نوی ورژن راغلی ده. نو 2022 هم روان ده، کار پې روان ده. صحیح ده، کار پې کوي. نو دوی داسې نه کوي چې مطلب ځای په ځای همداسې پرله پسې یو سافټویر ډیولپ کړي، ځکه چې هغه سافټویر چې ډیولپ کېږي هغه ذهن غواړي، کار غواړي. نو مختلف ډوله مطلب اضافه والی پکې راتلی شي. نو د هغه دپاره وخت ضرورت ده. نو فلحال د 2021 پورې کورل ډرا سافټویر اپډیټ شوی ده، اپګریډ شوی ده. نو مطلب دا ده چې کورل ډرا د تیر 33 کلو څخه راهیسه کورل ډرا استعمالیږي. نو کورل ډرا په کوم لکه مطلب هر چې په دنیا کې مطلب که کتاب ده یا مطلب همدارنګه موږ سره انوارۍ کو مثال کې راواخلو یا بیک هر څه راواخلو، دا د یو مشخص موادو څخه جوړیږي. صحیح ده. او که چېرته مطلب لکه زه موبایل په نظر کې ونیسم، نو موبایل چې جوړیږي همدارنګه موږ سره پلاستیک ته ضرورت ده. صحیح ده، پلاستیک ته ضرورت ده او همدارنګه اوسپنې ته ضرورت ده. نو مطلب څو شیان سره یو ځای شي، بیټرۍ چې کیمیاوي مواد دي مطلب هغه ته هم ضرورت ده چې څو موادونه سره یو ځای شي نو څه جوړیږي، یو پروډکټ جوړیږي، یو تولید جوړیږي چې مثال ما موبایل و. نو همدارنګه دغه سافټویر هم ځان ته یو طریقه غواړي، یو لاره غواړي چې تر څو لاره غواړي. خو دا داسې طریقې دي چې دا ابستراکټ ورته وایي، مطلب داسې په سترګو نه لیدل کېږي. صحیح ده، چې کار پکې کېږي. لکه کمپیوټر کې دننه سافټویر موږ ته نه ښکاري، خو د شیشې په شکل موږ ته ښکاري. دا شیشه چې دا موږ سره هارډویر کې راځي که نه. نو زما نه هم تاسو ښه پوهیږئ چې هارډویر سافټویر څه شته وایي. نو راځو موږ وایو چې دا کورل ډرا
چې کوم دی په د کورلډرا بلټن کوم هغه سافټویر چې دا په کوم یو کې چې کورلډرا ډیولپ شوې ده هغه موږ سره سی پلس پلس ده. صحیح ده؟ یو سی پلس پلس ده، یو سی شارپ ده. دغه دوه لنګویج خپلو کې یو ځای شولې او یو نوی سافټویر یې منځته راوړه چې هغه څه کورلډرا. صحیح ده؟ هغه یې کورلډرا یې منځته راوړله. نو مطلب که چا پوښتنه درنه وکړله نو چې کورلډرا په کوم لنګویج کې ډیولپ شوې ده، اختراع شوې ده، نو یو سی پلس پلس ده او یو سی شارپ ده. صحیح ده؟ دغه دوو لنګویجو د دغه دوو کمپیوټري ژبو له برکته کورلډرا اختراع شوې ده. صحیح ده؟ کورلډرا نن سبا په کوم اپریټنګ سیسټم کې استعمالیږي؟ مطلب اکثره زیاتر چې د په مایکروسافټ وینډوز چې د مایکروسافټ د کمپنۍ لخوا کومې وینډوز جوړیږي چې مطلب د مایکروسافټ د وینډوز د سر نه مطلب د 2.1 نه تر وینډوز 11 پورې چې کوم یو وینډوز دی نو دغه سره طبقه په طبقه کورلډرا هم ورسره اپډیټ کېدله. نو همدارنګه اوس عمده چې زیات په نړۍ کې استعمالیږي یو مایکروسافټ وینډوز ده او بل موږ سره میک اپریټنګ سیسټم ده چې دا اپل کمپنۍ له طرفه اختراع کیږي. بل راځو موږ دلته چې اوس راځو ډیفینیشن ته راځو چې کورلډرا چی ته وایي. صحیح ده؟ یو مشخص ډیفینیشن ځان ته لري کورلډرا. What is کورلډرا؟ کورلډرا څه شی ده؟ صحیح ده؟ It is an application software. دا موږ سره یو اپلیکیشن سافټویر ده which is used for the purpose of vector graphic editing. مطلب دا یو خلاصه درته وایم ځونه سخته کوو نه چې دا یو مشخص ویکټر گرافیک ایډیټینګ سافټویر ده. صحیح ده؟ مطلب دا کې ایډیټینګ کیږي، داسې ایډیټینګ کیږي چې مطلب ستاسو څه رقم ستاسو زړه ته خوښه وي هماغسې ډیزاینینګ تاسو کولی شئ په کورلډرا کې. نو تاسو کورلډرا ستاسو په لاس ده چې څه رقم یې تاسو استعمالوئ نو هغه تاسو سره لاره درښیي، ډېر په اسانۍ سره ستاسو کار ترسره کوي. نو مطلب په کورلډرا کې موږ سره په روزمره ژوند کې دا بروشور، بزنس کارډ، پوسټر، همداسې مختلف ډوله څیزونه د کورلډرا په واسطه موږ جوړولی شو. صحیح ده؟ خو عمده یې بروشور، بزنس کارډ، پوسټر، همداسې پروفایل، فیسبوک پروفایل، همداسې یوټیوب چینل، آرټ، تمنیل، دا چې تاسو هر څه ګورئ دا په دې کورلډرا کې ډیزاین کیږي. خو کورلډرا ځان ته مهارت لري، دونه په اسانۍ سره یو کار نه ترسره کیږي. هر شی زحمت وغواړي، زحمت نه بعد تاسو کولی شئ چې یو څه زحمت وباسئ او یو څه جوړ کړئ. راځو بل موږ سره په کورلډرا کې موږ سره دوه رقمه کلرز استعمالیږي. عمده زیاتره کلرز دا خو راځو ښه کلرز دلته دا سلایډ د کلر نه مخکې راځو اول ویکټر او راسټر پیژنو چې دا ویکټر دلته موږ مخکې وویل چې مطلب کورلډرا موږ سره چې ده اپلیکیشن سافټویر ده چې دا موږ سره د ویکټر گرافیک ایډیټینګ کوي. صحیح ده؟ ویکټر گرافیک ایډیټینګ څه ته وایي؟ نو ویکټر گرافیک ایډیټینګ مطلب داسې خلاصه درته وایم چې مطلب ویکټر کې ویکټر گرافیک ایډیټینګ دا چې دا موږ سره په خطي شکل، ویکټر مطلب خطي، دې کې دغه رنګ د خط په شکل ورته ورکړل شوی ده. که چېرته زه دا لږ رازوم کومه، صحیح ده؟ دا موږ سره کورلډرا ده. صحیح ده که نه؟ دا کورلډرا ده او دا فوټوشاپ ده. دوی ترمنځ فرق هم فوټوشاپ موږ سره چې ده هغه موږ سره راسټر ګرافیک ایډیټر ده، سافټویر ده. نو په کورلډرا کې عمده دغه رنګ چې ده د خطونو څخه جوړ شوی. څو خطونه یو ځای شوي دي، پکسل بای پکسل خطونه یو ځای شوي دي. دغه رنګ دا کوم رنګ مطلب زما مطلب رنګ ده چې مطلب اکثره رنګ د قلم په واسطه، لکه مطلب دا قلم په واسطه اکثره د پکسل په واسطه د چارخانو په واسطه لکه څلور خانې که چېرته زه دا عکس رازوم کوم ګورې دلته پکسل کې داسې چې ډېر رازوم کومه نو مطلب دلته موږ سره صحیح نه ښکاري، داسې جړ ښکاري چې مطلب داسې بلر ښکاري. نو که چېرته زه کورلډرا رازوم کوم چې کوم یو ډیزاین په کورلډرا کې جوړ شوی دا رازوم کوم نو دا موږ سره بالکل واضح ښکاري. صحیح ده؟
نو مطلب دا ویکټر ځکه ورته وایي چې ویکټر د خطونو مجموعه چې کوم رنګ ورته ورکړل شوی ده نو دا زیاتره رنګونه د خطونو د مجموعې څخه جوړ شوي دي په کروړا کې. نو مطلب دغه دې کې دا موږ کوالټي د لاسه نه ورکوي څومره چې راځو هم کې چونکې دا ما د ګوګل نه ډاونلوډ کړی د بیا هم ګوګل کوالټي د لاسه ورکوي خو بیا هم کروړا چې خپل په لاس جوړ کې د کروړا سافټویر په واسطه هلته کوالټي د لاسه نه ورکوي. او دا فوټوشاپ کې دا چې د موږ سره راسټر ګرافیک ایډیټر دا په دې کې موږ سره کوالټي چې څونه راځم کې کوالټي لږ د لاسه ورکوي. دومره هم نه چې مطلب نو بیا ضرورت یې څه و چې دونه غټ کمپنۍ او داسې ضعیفه سافټویر جوړ کړي داسې نه لکه مطلب که چېرته رازوم کې خو دونه نه چې فرق یې هم د کروړا سره د فوټوشاپ دا ده چې دا موږ سره راسټر ګرافیک ایډیټر ده او دا موږ سره ویکټر ګرافیک ایډیټر ده. بیا راځو دلته رنګونو ته. زیاتره دوه رنګونه په نړۍ کې استعمالیږي. زیاتره رنګونه په د سافټویر له نګاه نه درته وایم په فوټوشاپ او په کروړا کې نو زیاتره دوه رنګونه استعمالیږي. بیا زه درته عمده فرق ښیم چې دغه دوه رنګونه کوم دي او ولې دوه رنګونه استعمالیږي. صحیح ده. نو یو موږ سره CMYK ده. CMYK دغه ام د مخاطب کوي د سین مطلب دغه رنګ سی دغه آسماني ته ورته رنګ او مجنټا موږ ورته پیروزه‌ایي غوندې رنګ وایو. صحیح ده. پیروزه‌ایي ورته پینک کلر ورته پیروزه‌ایي ورته څه ورته موږ وایو مجنټا. او یو چې دا یلو زیړ رنګ او کې چې دا بلاک دلته دا کې یو رقم تیز تور رنګ. صحیح ده. یو خو بلاک ده تور رنګ یو دغه کې دلته دوی مخاطب کړی ده د بلاک لپاره چې مطلب ډیر تیز تور رنګ. صحیح ده. او بل موږ سره RGB رنګ دي. درې رنګونه دي یو ریډ ګرین بلو. نو سور شین او آسماني دا درې رنګونه چې یو ځای شي نو مطلب که دغه درې رنګونه یو ځای شوي دي RGB کلر یې جوړ کړی ده او دغه څلور رنګونو څخه مختلف رنګونه جوړوي. که چېرته مطلب د کیمیا له لحاظه هم که مطلب که دا رنګ د دې رنګ سره یو ځای کې یو بل رنګ جوړیږي او هغه بل رنګ مطلب که دې رنګ سره مطلب دا ده چې کمبینیشن ده. صحیح ده. کمبینیشن د څو رنګونو ده یو ځایوالی د څو رنګونو ده چې هر رنګ د بل رنګ سره یو ځای کې مخامخ یو نوی رنګ جوړیږي ترې. نو مطلب دا ده چې موږ سره په کروړا کې دوه رنګه زیاتره چې استعمالیږي دغه دوه رنګونه استعمالیږي چې یو CMYK ده یو RGB ده. ښه RGB چې دپاره استعمالیږي او CMYK چې دپاره استعمالیږي. CMYK اکثره د دې پوسټر دپاره استعمالیږي چې کوم یو پرنټ دپاره استعمالیږي. صحیح ده. لکه پوسټر مطلب بروشور بزنس کارډ او همداسې مطلب بینر لوحو دپاره روزمره ژوند کې مطلب که دوکانو مخ ته کومې لوحې لګېدلي که نه نو دغه کې ټول CMYK کلر یوز شوی. مطلب خلاصه درته وایم کوم رنګ چې د پرنټر نه وځي هر څه چې کوم رنګ چې د پرنټر نه وځي هغه CMYK کلر. صحیح ده. CMYK رنګ او RGB په دې سوشل میډیا په دې فیسبوک شو ټویټر شو همداسې مطلب د سوشل میډیا ته مربوط رنګونه چې کوم دي هغه رنګونه ته RGB وای. خو د RGB نه د CMYK کلر سایز هم زیات وي. صحیح ده. چې کله پرنټ ته وباسي نو پرنټ کې زه به تاسو خیر دا به بیا کره مطالعه کوو چې ولې سایز زیات وي نو ځکه چې هغه د پرنټ ته وځي. صحیح ده. نو چې پرنټ کم رنګ وځي هغه سایز همې زیات وسي. نو تاسو د CMYK او RGB رنګونو ترمنځ فرق هم پېژنو. اوس راځو دا خو یو موږ سره یو ډیمو شانتي و نو اوس راځو سافټویر ده. صحیح ده. نو موږ سره کروړا زه به د کروړا سافټویر خلاص کړم. صحیح ده. ما سره 2022 سیریز ده موږ به په 2022 سیریز باندې کار کوو. دا مخکې ما کوم څو ټمپلیټس باندې کار کړی ده نو زه سره ځم یو نوی ډاکومنټ اخلم. دا موږ سره د کروړا یو لی آوټ ده. صحیح دا یو شکل ده. نو چې کله کروړا تاسو خلاصوئ یو داسې شکل تاسو ته مخې ته راځي. نو د دې دپاره زه راځم څه کوم یو نوی څه اخلم ډاکومنټ یا مطلب یو امټي ایریا یو خالي ایریا اخلم یو خالي ځای راوچتوم چې په دې کې ښه نو مطلب ما دا په دې پلس نښې باندې د جمع نښې باندې ما کلیک او داسې یو وینډو ما ته خلاصه شوه.
نو زه راځم اول د هر څه نه مخکې مهمه ده چې نوم ورکوي. نو مطلب په هر ځای کې که په ورډ کې، مس ورډ کې، پاور پاینټ، هر سافټویر کې چې تاسو غواړئ چې یو کار وکړئ نو لومړی یو نوم ورکوئ. صحیح ده؟ نو زه راځم څه کومه په د ډیمو یا ورته ووایم چې زه به ورته وایم چې فرست کلاس. صحیح ده؟ فرست کلاس اول کلاس دا نوم ورکه. بل موږ سره چې د پریسیټ ده. پریسیټ مطلب دا معنی ورکوي چې مطلب که چېرته ته په کروډا کې دا اوس مطلب ما دا کار پکې وکړه، کوم کار ما مطلب ما ویلی چې مطلب نوم یې دا اوسي. صحیح ده که نه؟ او مطلب څونه پیجز پکې مطلب ته پرنټ دپاره آماده کوي. نو زه ورته یم فی الحال که زه څه کوم 1 2 3 4 نه، زه وایم چې صرف فی الحال یو کې کار کوم، یو پیج کې کار کوم. او کلر یې موږ سره CMYK اوسي یا RGB. زه ورته یم نه چې RGB راته یې ځکه چې اوس موږ هغه کې کار کوو. فی الحال موږ پرنټ ته کار نه کوو، مطلب سوشل میډیا ته کار کوو، ځکه چې دا اوس موږ سره د CMYK کلر هم بیا زیات اوسي، سایز هم زیات اوسي. نو زه اوس RGB کلر مې ورته خوښ که. بل موږ سره پیج سایز ده، د پیج کوم پیج کې دا پرنټ کول غواړئ. صحیح ده؟ نو زه ورته یم چې فی الحال کسټم. صحیح ده؟ که غواړئ کوم پیج تاسو ضرورت اوسي نو کوم پیج کې ستا مطلب غواړئ چې آینده کې پرنټ کړئ دغه کوم ډیزاین، نو دې ځای نه انتخابولی شئ تاسو. نو زه فی الحال کسټم ورته انتخابوم. صحیح ده؟ چې زه مطلب پرنټ نه کوم، زه یو ډیمو کلاس یو صحیح ده یو ډیمو غوندې کلاس ده. زموږ مطلب زموږ پرنټ اراده نشته فی الحال. او بل موږ سره راځو سایز ده. د هر څه نه مخکې تر ټولو مهم کار په دې ډیزاینینګ کې هغه سایز ده، چې مطلب تا څه سایز دلته انتخاب که په پرنټ کې به همدغه سایز راوځي. صحیح ده؟ مطلب زه راځم فی الحال څه کومه یو سمپل د فیسبوک مطلب پروفایل لپاره، د فیسبوک پروفایل لپاره زه یو سایز انتخابوم چې دغه موږ سره 3600 پر 3600 پر 3600 پر شپږ نه دا به موږ 3000 پر 6400. صحیح ده؟ 6400 دا ما انتخاب که. دلته راځو اوس واحدات انتخاب کوي چې 3600 څه شی ما ورته پکسل ویلی. صحیح ده؟ نو که ته ورته میلیمیټر ورته وایې، پکسل، هر څه کوم واحده چې دې ځای نه تاسو انتخابوئ، کوم یو تاسو ته اسانه ده نو هغه تاسو ورته ورخوئ. نو زیاتره موږ سره انچ استعمالیږي په ډیزاینینګ کې، انچ، پکسل دغه دوه او میلیمیټر، دغه درې واحدات روزمره ژوند کې زیات استعمالیږي. نور زیات هم نور هغه هم پکې شته ده. صحیح ده؟ نور تاسو بیا خپله ځای نه انتخابوئ. نو زه ورته پکسل انتخابوم فی الحال. نو اوس راځم موږ سره ریزولوشن. د ریزولوشن مطلب پکسل پر انچ. نو ریزولوشن چې څومره زیات اوسي هماغومره ډاټس پر انچ د ریزولوشن. صحیح ده؟ نو څومره ډاټ پر یو انچ کې. نو مطلب دا ده چې ریزولوشن به هم موږ وایو چې ریزولوشن چې شي ته وایي، خو فی الحال دونه 300 وساتئ. دغه 300 کې موږ سره فی الحال صحیح ده. صحیح ده؟ زه راځم اوکې کوم. ښه دا پروفایل د به دغه 3000 څه کومه دا به زه 6400 کم او دا بل به 3600 کم، چونکې موږ سرچپه ویلیو انټر کړې وه. ښه نو ګورئ د کور فوټو د فیسبوک کور فوټو ویلې که موږ پروفایل ویلې نو آی تھنک ما پروفایل ویلې نو زه به دا 3600 کم. صحیح ده؟ فیسبوک کور پروفایل. صحیح ده؟ زه راځم زوم کومه دا لږ به یې شاته کړم. بل راځو داسې لیاوټ موږ سره خلاص شوی دی. موږ سره کلر پینل دی ته وایي، دې سره وایي ټول. صحیح ده؟ ټول پینل د موږ سره د ټول زیات کنټرولینګ د دې ځای نه کېږي د کروډا، او دا موږ سره کلر رنګونه دي په یو سایډ ته ټول رنګونه دي. او دلته موږ سره زیاتره ټولز دي چې ډېر کمانډونه په دې کې که چېرته زه په دې پیک ټول کلیک کوم د دې پراپرټي دلته خلاصېږي، او همدارنګه که چېرته شپ ټول باندې کلیک کوم د هغه خپله پراپرټي دلته خلاصېږي. همداسې کراپ تر اخره پورې چې کوم یو خلاصوئ دلته به یې پراپرټي راځي. صحیح ده؟ هماغه
ټول مطابق به پراپرټي راځي او نور دا خو مینیو دی صحیح ده په دې خو مطلب ورډ کې داسې مینیو خو موږ پیژنو صحیح ده کمانډس دلته کمانډس او دا ریبن ده صحیح ده که نه دې ته موږ ریبن وایو په ریبن کې دننه هر یو خپل کمانډس وایي صحیح ده نو زیاتره ډیزاینران چې دي په داسې په ترتیب سره د ذهن په استعمال سره ډیزاین کوي نو داسې ګډ وډ ډیزاین به نه کوئ زیاتره د ذهن په استعمال سره به خپل ډیزاین پر مخ وړئ صحیح ده نو راځم دغه سپین ورقه چې تاسو ګورئ دغه مکمل سپین دا چې دا موږ سره چې ده نو موږ سره ورک سپیس دا او دا موږ سره دغه بل باکس چې ده دغه شیپ چې کوم ده د موږ سره پرنټ ایریا ده دا پرنټ ایریا ده او دا ورک ایریا ده مطلب دلته ډیزاین وکړه او دلته چې کوم یو پرنټ کېږي هغه به دغه ځای پرنټ کېږي چې کوم یو چارخانه دغه کې نو زه راځم سمپلي یو شیپ اخلمه صحیح ده یو شیپ اخلم صحیح ده فی الحال دا موږ سره رنګ نه ده صحیح ده صرف څلور خواوې دا څلور لاین دا سره مخکې زه یو بل خلاصه درته یو خبره بله دا ده چې موږ سره شیپ موږ سره دوه رنګه اخلي صحیح ده یو موږ سره دغه بارډر رنګ اخلي او یو یې د دننه شیپ خپل ټول شیپ رنګ اخلي نو مطلب موږ سره یو شیپ دوه قسمه رنګ اخلي یو آوټلاین رنګ کلر ورته وایي او یو موږ سره انر شیپ کلر مطلب چې په شیپ دننه شیپ کلر خپل مطلب مکمل د شیپ کلر نو زه راځم د دې شیپ ته آوټلاین د دې آوټلاین د بارډر ته یې رنګ ورکومه نو رنګ څنګه ورکول کیږي د هر څه نه مخکې دغه مهمه ده ډیره زیاته مهمه ده چې تاسو باید دغه ډیر په دقیق سوچ وکړئ چې موږ یو شیپ ته رنګ ورکوو نو راځم دغه زیړ رنګ ورکوم زیړ رنګ څنګه ورکوم د رنګ سره هم ورکول کیږي بارډر ته که چیرته زه دلته په دې زیړ مطلب د ماوس راوړم په دې زیړ رنګ یې ودروم او د ماوس نه څه وکړم لیفت بټن مطلب چپ بټن زه پریس کړم نو شیپ رنګ اخلي دننه شیپ رنګ اخلي او که چیرته نه زه وایم چې بارډر ته رنګ ورکوم کنټرول زیډ کوم بیرته زه بارډر ته رنګ ورکوم نو څه کوم د ماوس راسته بټنه صحیح ده رایټ کلیک کوم نو تاسو وګورئ چې هلته بارډر کوم رنګ واخیسته زیړ رنګ واخیسته صحیح ده لږ به یې رازوم کوم چونکې پکسل ویو موږ راخیستی دلته دا ویو به زه انهانسډ کوم صحیح ده چې صحیح موږ ته دقیق وښکاري نو تاسو وګورئ چې زه بیا راځم تاسو ته دا بیا تکراروم دا پرې زه شین رنګ ورکوم نو چې د شیپ ته د آوټلاین رنګ ورکولو دپاره زه باید څه وکړم په هماغه رنګ باندې ماوس ودروم او رایټ کلیک پرې وکړم صحیح ده رایټ کلیک نو تاسو وګورئ ماوس ته د شیپ ته به وبخئ شیپ ته کوم رنګ ورکول شي شین رنګ بارډر ته یې دې ته نه زه لږ سایز زیات کړم چې تاسو ته دقیق وښکاري صحیح ده نو د دې بارډر سایز ما زیات کړ آوټلاین نو اوس راځم څه کوم چې د شیپ ته مکمل شیپ ته زه یو رنګ ورته بدلوم نو زه پرې زه نارنجي رنګ ورکوم د نارنجي رنګ ورکولو دپاره شیپ رنګ ته زه ورکوم نو لیفت بټنه زه چپه بټنه به د ماوس کېکاږم تر څو شیپ ته رنګ ورکول شي نارنجي نو تاسو وکتل چې د ماوس د چپې بټن د پچقولو یا د پریس کولو سره موږ سره د شیپ رنګ چې رنګ شو نارنجي رنګ ته واوښته نو زه راځم کنټرول زیډ کوم بیرته راګرځم بل راځم دل سره زه وایم چې شیپ بل دا شیپ مې خوښ نه ده بل شیپ راخلم نو زه راخلم څه کوم د کیبورډ نه ډیلیټ بټن وهم چې دا شیپ دې نه ختم شي دا خو چې دا دغه کوم تور پټه چې کوم دا باکس دا خو موږ سره د پرنټ ایریا ده که نه تاسو ته مخکې وویل چې کوم یو پرنټ کېږي هغه به دا ځای پرنټ کېږي زه راځم بل زه دایره اخلم صحیح ده دایره باندې مې کلیک کړه صحیح ده یو دایره یو شکل موږ څنګه رسموی شو په دې کولډرا کې سمپلی دا خو موږ سره ډیمو کلاس د کلاسونه به کره سټپ بای سټپ د دې نه بعد اخلو د خیره سره دویم دریم کلاسونو کې به سره ښه په دقیق سره یو یو ډیمو کلاس ده خیر د دې ویډیو سایز به لږ هم زیات چې زه وایم چې پرې چې په دقیق سره زموږ افغانان وروڼه په دقیق سره په یو سافټویر پوه شي زما کوم جلتي زما کوم یو په منډه یو کار ماته خوند نه راکوي زه وایم چې دا خبرې پکې ځکه ډېرې وکړم چې تر څو په دقیقه سره یو کار وشي صحیح ده نو راځم شیپ څه کوم شیپ ډرا کوم
چې دایره ده نو زه راځم دا کله چې موږ یو شکل دلته ما په دې دایره باندې کلیک کړه صحیح ده لیفت کلیک مې کړه چپ بټن مې کېکاږله د ماوس نو دلته راغلم د ورک ایریا ته صحیح ده ورک ایریا ته دا پرنټ ایریا ته نه ورک ایریا ته هر ځای کې دلته هم کېږي خو دلته اکثره دلته خلک زیاتره ډیزاینران دلته کار کوي بیا چې کله پرنټ کوي دا دلته راوړي صحیح ده نو زه راځم دا شیپ دایره رسموم نو دلته به څه وکړئ تاسو دلته به دا ورک ایریا ته چې هر ځای ته ستاسو په کار وي همالته ماوس ودروئ چې ماوس هم ودرو نو د ماوس دغه چپه بټنه به په چقه ونیسئ صحیح ده داسې به یې راکاږئ چې کوم خواته یې بیایئ تاسو صحیح ده او که چیرته تاسو غواړئ چې دا خو دایره نه شوه مطلب هغې ته ورته شکل شه نو تاسو به څه کوئ چې د په کیبورډ کې به کنټرول بټن نیسئ چې تر څو صحیح دقیق دایره رسمه شي صحیح ده او ماوس ورسره وخوځوئ صحیح ده ما ماوس د کیبورډ چپه بټن لا نه ده پریښې صحیح ده او نو ځکه چې ما سره غټه وړوکی کېږي صحیح ده صرف ماوس ډراګ کوم صحیح ده خوځوم چې تر څو غټه وړوکی زه وایم دغه نه سایز ما بس ده نو کنټرول مې ورسره هم نیولی ده زه راځم دا کنټرول هم پرېږدم او د ماوس بټن هم پرېږدم صحیح ده نو دا د ما دواړه پرېښودل نو څه شو یو دایره رسمه شوله صحیح ده زه بیا راځم بیا هم دایرې ته رنګ ورکوم د رنګ ورکولو دپاره زه دا پیره دغه خړ دغه رنګ ورکوم شیپ ته نو زه راځم بیا هم چپه بټنه د ماوس وهمه ښه چونکې ویل چې تاسو شیپ نه ده سلیکټ کړی چې ما سلیکټ کې دغسې شکل څلور شپږ اووه نښې پرې راځي لکه مطلب دغه ډاټ راځي ګوره دلته شیپ نه ده سلیکټ شوی ګوره که زه رنګ ورکوم ته چاته رنګ ورکوي ته خو هغه جسم یا هغه څیز په نښه کړه نو زه وایم دې ته زه رنګ ورکوم نو راځم د لیفت د ماوس چپه بټن نه کېکاږم دغه رنګ ورکړی شو صحیح ده نو زه راځم دا پیره څه کومه آوټلاین د دې زیاتومه خیر دونه دا به زه لږ زیات کړم 10 مې که چې تاسو دقیق وښکاري او زه آوټلاین دې ته ورکوم بارډر رنګ ورکوم دا پیره نارنجي صحیح ده نارنجي رنګ مې ورکړه صحیح ده نو نارنجي رنګ مې څنګه ورکړه د ماوس راسته بټنه مې کېکاږله چې دا د بارډر رنګ دپاره ورکولو دپاره استعمالیږي ښه نو دا شیپ شو بل لازم د نور ډېر زیات شیپونه موږ سره دي دلته صحیح ده مختلف ډوله شیپونه موږ سره شته دلته ښه بل لازم دلته څه کوم یو پولیګان رسموم بیا هم ګوره دلته که چېرته زه دا پولیګان زه داسې کنټرول ونه نیسم نو داسې ګډ وډ شیپ راځي که نه که هر چېرته دا د ماوس چپه بټنه پرېږدم همالته موږ سره هماغه شکل جوړېږي خو زه وایم نه صحیح دقیق شکل زه رسموم دا پرېږدم دلته بل رنګ شیپ جوړم بیا هم دلته زه د ماوس چپه بټنه په چقه نیسم او داسې را ډرایګ کوم چې تر څو ورسره دا داسې ونه خوځېږي دقیق شکل رسم شي نو د هغه دپاره په کیبورډ کې څه کوم کنټرول بټن په چقه نیسم صحیح ده او پرې درې واړه کنټرول بټن د ماوس چپه بټن پرېږدم چې موږ سره تر څو یو شکل جوړ شي صحیح ده اوس زه راځم دې ته رنګ ورکوم د رنګ ورکولو دپاره د ماوس بیا هم د کیبورډ چپه بټن پرس کوم چې دې ته رنګ ورکړل شي او آوټلاین دپاره راسته بټن وهم صحیح ده دا ګرین رنګ مې ورکړه شین رنګ مې ورکړه صحیح ده چونکې دا لږ بیا هم دلته سایز یې لږ وړکی ده دلته دقیق نه ښکاري صحیح ده زه راځم سمپلي اوس ښه دا چې زه اوس پرنټ کوم پرنټ مطلب دا پرنټ ایریا ته راولم نو څنګه به کوم چونکې دا سایز موږ سره وړوکی ده او شیپونه غټ غټ دي نو زه راځم دا درې واړه دواړه سلیکټ کوم چونکې اوس ما دلته راوړم صحیح ده سایز یې وړکی کوم صحیح ده دلته مې راوستل دا هم دلته راولم سایز یې لږ وړکی کوم سایز یې وړکی شي ښه یو خبره بله ده چې زه یو مطلب زه دغه دا شکل زه راخلم او دلته دا نقطې څه معنی ورکوي ستاسو په نظر کې به دا نقطې ګرځي دا نقطه څه معنی ده 1 2 3 دلته او 3 دلته شپږ اووه اته یو سینټر ده ښه راځم دا نقطې څه معنی ورکوي که چېرته زه دا ماوس وایم چې اوږد کړم راسته لاسته کش کړم مطلب راکاږم نو زه دغه په نقطې باندې ماوس په چق نیسم چپه بټنه د ماوس صحیح ده لیفت کلیک په چق نیسم او داسې راکاږم صحیح ده نو ګورې داسې چې خوشې کوم مطلب اوږدېږي صحیح ده نو ګورې تاسو ته زه یو دفعه دا رنګ ورکړم تاسو به دقیق وښکاري ګوره که چېرته زه دغه د ماوس دا نقطه د
وبخښئ د شیپ دا نقطه زه په چیغه ونیسم په د ماوس د چپې بټن د کلیک کولو سره زه په چیغه ونیسم او دې خوا یې راکاږم او دلته یې خوشې کړم نو دلته دا شیپ به وړکی شي. او که چېرته زه مطلب زه وایم چې بره خوا ته یې لږ کش کاږم نو بیا هم همدغه طریقه ده، بره به یې لږ ماوس چپه بټن په چیغ او پورته یې کاږم چې شیپ غټ شي، دا شکل غټ شي. زه وایم چې دغه شیپ دې خوا ته راولم، دلته کلیک کوم، دلته صحیح ده سینټر ته راولم، داسې به راکاږم دلته به دې خوا شي. زه وایم چې نه، زه وایم دغه بره او د دې اړخ خوا ته زه د عکس اوچتوم نو دا غټوم، نو څه رقم به یې غټوم، نو دلته به راځم دغه نقطه به زه د ماوس چپې بټن سره په چیغ او دې خوا پورته به یې راکاږم تر څو ماوس څه شي شیپ څه شي لوی شي دواړه اړخ نه. صحیح ده. ښه، بل یو مهم د سایز له کم کوم مهمه خبر پکې دا ده، که چېرته زه غواړم چې ګوره یو کلیک مې په ماوس دلته اوس ګوره سلیکشن نه ده شوی، زه راځم دا ماوس دا شیپ سلیکټ کوم، زیاتره ماته ماوس خولې ته راځي، خو خیر تاسو به زه دقیق پوهوم. نو زه راځم دغه شیپ زه کلیک کوم، یو دفعه کلیک شه، زه راځم صحیح ده یو دفعه بیا کلیک کوم، صحیح ده یو وارې کلیک او بیا مې کلیک، لکه مطلب ګوره یو وارې کلیک او بیا کلیک، صحیح ده لیفت کلیک مې 2 کرتې پې وکړه، نو دلته راغی د اړخونه دا نقطې بدلې شوې، صحیح ده دلته ګورې د شکل لږ بدل شه، شکل سمه ده د نقطې بدلې شوې. ګوره زه راځم یو وارې کلیک بیا کلیک، نو ګورې دا نقطې دلته بدلې شوې، دا څه معنی ورکوي دلته بیا د شکل تغییرات بل رقم کېږي. زه راځم اوس څه کوم، زه ورته وایم چې دغه شکل چې ده داسې هغه یې که لږې کج که، ګورې دا یې کج کولو نقطو دپاره دي، بیا د ماوس لیفت بټن په چیغ نیسم او داسې راکاږم یې، څه دلته یې خوشې کوم، ګورې د ماوس د شیپ شکل دا شی شه، کنټرول زیډ وهم چې بېرته خپل حالت ته راشي، او زه وایم چې نه راسته بیا هم دغه نقطه زه د ماوس لیفت بټن د پرس سره زه وایم چې راسته لاسه لږ کچ کړم، دې خوا مې راکچ کړ، دلته مې خوشې کړ، نو مطلب بیا هم شکل موږ سره دې حالت ته تغییر شه. کنټرول زیډ وهمه بیا راځم، ښه بل راځم موږ سره دا ښه دا او دا نقطې خو یې وشولې، او زه اوس راځم دغه نقطې د کونج نقطو ته راځم، نو کونج نقطې ته که چېرته زه په دې باندې په چیغ ونیسم او ماوس راتاو کړم، صحیح ده داسې راتاو یې کړم دا شکل، نو ګورئ دلته دا شکل څه کي تاویږي، که هر شی ته زه خوشې کړم همالته هماغه ځای اختیاروي ځان ته، ګوره زه وایم دلته داسې حالت دی ځان ته اختیار کړي، نو ګورئ دا شکل داسې اختیار شو، مخکې خو صحیح و داسې شکل کې و که نه، او نو مخکې اوس څنګه شو داسې حالت ته واوښته. ما کنټرول زیډ وواهم مخکې چې خپل حالت ته راشي، کنټرول شیپ زیډ مې ووهه چې دې حالت ته راشي، صحیح ده دا یې وروستنی حالت ده، نو کنټرول زیډ وواهم چې خپل حالت ته راشي، دا خپل حالت ته راغی. ښه نو زه راځم ښه دا نقطې مو شولې، نو بل راځم څه کوم چې شیپ ته دا رنګ یو دفعه لرې کوم. یو بله خبر چونکې دلته ګورې موږ سره دا صفحه موږ سره سپینه ده، چې زه راځم دغه ماو د دې شیپ نه دا رنګ لرې کوم، بیخي د آوټلاین نه هم رنګ لرې کوم او د شیپ نه هم رنګ لرې کوم، د شکل نه د دې شکل نه هم رنګ لرې کوم او د آوټلاین نه دواړه رنګونه ختموم، صحیح ده. موږ ویلو چې یو شیپ 2 رنګونه اخلي، یو آوټلاین او یو انر داخلي رنګ، نو زه راځم د دې لرې کولو دپاره دلته په دې کلر پینل ته راغللم، دلته پورته راځئ ګورئ دغه پورته دا لږ زه ښه لږ دلته تاسو ته ښکاري دغه سپینه بټنې ته ورته شکل یې ده او داسې یو کراسنس یو لین یو کونج نه بل کونج ته لین ورته راغلی، صحیح ده. دلته راځم دلته دا موضوع درامه، نو ګورې زه دغه څه کوم رنګ لرې کوم، صحیح ده رنګ لرې کوم، نو زه راځم دلته مې کلیک لیفت کلیک، په لیفت کلیک باندې دلته موږ چې که نه رنګ ورکوو که نه، دلته چې مې کلیک نو دې سره رنګ به بېرته لرې کېږي، مطلب چې لاندې کلیک کې لیفت نو رنګ ورکول کېږي، چې پورته په دې سپینه کرښه باندې کلیک کې نو د شیپ رنګ ختمیږي. د بارډر رنګ شته ده لیکن د بارډر رنګ شته، زه وایم چې دا هم لرې کوم، نو زه راځم څه کوم دلته موږ به د بارډر دپاره رایټ کلیک سره د شیپ رنګ بدلو او دلته زه وایم چې رنګ یې بیخي لرې شي، صحیح ده دلته رنګ پې لیفت بټنې سره لرې کوم، نو چونکې ګورې د شیپ چې ده موږ سره دا رنګ هم ختم شه او بارډر هم ختم شه، ګوره که چېرته زه دلته بیرون کلیک کړم دا شیپ دلته شته خو رنګونه یې ختم شول، صحیح ده. دا په پرنټ کې که زه دا راوړم دلته صحیح دا به پرنټ کې راځي، خو نه رنګ لري او نه بارډر رنګ لري او نه شیپ رنګ لري، هېڅ کومه معنا نه ورکوي، سپینه صفحه غوندې، صحیح ده که نه.
زه راځم بیا ته څه کوم د شیپ ته رنګ ورکوم. صحیح ده. د ماوس د رنګ ورکولو سره د ماوس لیفت بټن کلیک کوم. صحیح ده. او د بارډر دپاره څه کوم رایټ بټن کلیک کوم. زه بېرته راځم څه کوم د رنګ د لرې کولو دپاره دلته رایټ کلیک او د بارډر لرې کولو دپاره د رنګ د لرې کولو دپاره لیفت کلیک مې وکړه او د رنګ لرې کولو دپاره رایټ کلیک. ښه نو چونکې دا موږ سره د یو څو معمولي خبرې وې د شیپ باره کې. صحیح ده. نو الله دې وکړي چې تاسو پوه شوي یاست. غالبا د ویډیو سایز به هم زیات شوي. تاسو ورته زړه مه تنګوئ. ښه په دقیقه کار ورسره وکړئ. څه مشکل و ماته په یوټیوب کې د یوټیوب له لارې د کمنټ له لارې ماته خپل مشکل ما سره شریکوئ. او بس دا ویډیو به همدغومره زما په نظر بس وي. د رانوانې ویډیو کې به انشاءالله دقیق نور هم کار به هم پې وکړو. ډیزاینونه به پکې موږ جوړو او مطلب پرمختللي مطلب بروشورې، پوسټرې، بزنس کارډونه او همدارنګه نور هم چې ستاسو څه رقم ضرورت نو ماته یې په یوټیوب له لارې کمنټ کې ما سره شریکوئ. زه به هماغسې ډیزاین تاسو ته تیاروم. نو د اوس لپاره د الله په امان.